because او so is a conjunction. The because معنا ده په پښتو کې ځکه په اردو کې کیوں کې او the so is a conjunction معنا ده په پښتو کې ځکه اسلیے. اوس د دې دواړو په مابین کې چې کوم فرق دی راځي چې هغه وګورو نو اول به بیکوز وګورو. structure دا یو ډېر مهم پارت وي دا هر یو ګرامر. نو د بیکوز structure سره په دې طریقه دی چې first به وي result, after that because and then reason. Definition: because is used to express reason of an action. Because دا مونږ له هغه reason شو کوي، هغه وجه مونږ له ښایي د کومې د وجې نه چې یو کار کیږي. من یو کار چې د کومې وجې نه کیږي نو هغه مونږ له because شو کوي. and note that reason comes after because او دا هم نوٹ کوي چې reason دا به د بیکوز نه پس استعمالیږي. یعنی بیکوز او بیا به پسې هغه پات وي کوم چې موږ له ریزن شو کوي. یعنی دا سنټنس به په 2 پارټس باندې وي. فرست پارټس به ریزلټ وي او دا ریزلټ دا به د کومې وجې نه چې کیږي هغه وجه به د بیکاز نه پس ایکسپلین شوي وي. لکه په دې ایگزامپلس کې Majid did not go to school because he was sick. اوس که د اگزامپل لا وکتلی شي د دې فرست پارت چې کوم دی ماجد did not go to school، ماجد سکول لا نه وتلی، نو دا اوس یو ریزلټ دی، یو کار دی او دا د څه په نتیجه کې شوی دی because he was sick، ځکه چې هغه بیمار و. نو د ماجد د سکول لا نتله دا ځکه شوی دی چې هغه بیمار و. نو he was sick دا اوس ریزن دی او کومه چې د بیکوز نه پس راغلی دا او همدغسې he did not go to school دا اوس زموږ سره ریزلټ دی او because he was sick دا زموږ سره اوس ریزن دی. نو زه امید لرم چې تاسو به پې پوه شئ. اوس راځئ چې بل اگزامپل وګورو. I ate up because I was hungry. ما مڼه وخوړه ځکه چې زه وږی وم. اوس که دې اگزامپل لا وکتلی شي او دلته دا کوم ریزلټ دی، ایکشن دی. I ate up دا مڼه خوړل دا د څه وجې نه شوې ده، د څه په نتیجه کې شوې ده؟ دا because I was hungry ځکه چې زه وږی وم. نو دلته اوس دا reason I was hungry comes after because د because نه پس راځي. نو پوینټ نوٹ کوي چې reason با د because نه فرست وي او ریزلټ یا اکشن دا به د بیکوز نه اول وي. لکه په دې اگزامپل کې I ate up because I was hungry. اوس دا سنټنس دوه پارت لري، یو پارت دی مڼه خوړل او سیکنډ پارت دی زه وږی یم او دا دواړه سره کونیکټ کړي دي، لینک کړي دي conjunction because. نو تاسو لا پته ده چې په شروع کې مونږ وویل چې because دا reason express کوي. نو I was hungry دا reason دی او I ate apple د دې reason په نتیجه کې دا مڼه خوړل وشول. یعنې که زه وږی نه وې نو ما به مڼه نه خوړه. نو زه امید لرم چې تاسو به په بیکوز باندې پوه شوي. بیکوز is used to express reason شو کوي او دا reason به د بیکوز نه پس
استعمالیږي، یعنی د بیکوز نه پس به راځي او د دې ریزن په نتیجه کې چې کوم کار کېږي د دې ریزن چې کوم ریزلټ وي هغه به د بیکوز نه فرست وي. اوس هاو لوک سو اوس راځي چې سو وګورو چې د سو از ا کنجنکشن صحیح استعمال په کومو کومو ځایونو کې کېږي او د بیکوز او د سو په مابین کې فرق څه دی. نو لیټ سٹارټ. سو the structure is reason. The reason na pas comma او بیا پسې conjunction so او پسو پسې بیا result. یاد دی وی چې د سو نه پس result استعمالیږي راځي. یو ځل بیا reason کاما سو او بیا پسې result. دا د سو structure او که تاسو د بیکوز او د سو د structure comparison وکړئ نو تاسو لا به ډیفرنس ډیر زر معلومه شي. هغه داسې چې بیکوز به ریزن شو کولو خو سو دا ریزلټ شو کوي، یعنی د سو نه پس په ریزلټ وي او د سو نه مخکې به ریزن او بیا به کما وي. کما دا ډیر امپورټنټ دی، دا به خامخا یوز کوئ. نو ډیفینیشن یې څه په دې طریقه دی. سو از یوزډ ټو ایکسپریس ریزن. سو دا ریزلټ مونږ لا شو کوي او بیکوز به مونږ لا ریزن شو کولو. اوس راځي چې دا مثالونه وګورو د دې دپاره چې دا کنفیوژن زمونږه زیرو شي. I was sick so I did not go to school. اوس که دې اگزامپل لا وکتلی شي نو دا اوس ریورس شوی دی. دلته فرست ریزن دی I was sick زه بیمار وم، بیا کما so I did not go to school نو زه سکول نه وم تللی. نو کله چې ریزن فرست وي نو بیا به سو وي او د سو نه پس به بیا ریزلټ یعنی نتیجه وي. یا لکه په دې بل اگزامپل کې I was hungry زه وږی وم، دا اوس ریزن دی. so I ate apple نو ما مڼه وخوړه. دلته اوس که وکتلی شي دا ریزن فرست او بیا په ریزن پسې کاما او بیا سو او د سو نه پس ریزلټ. نو دا و د بیکوز او د سو په منځ کې. زه امید لرم چې د بیکوز او د سو په منځ کې کوم فرق دی هغه به تاسو لا واضحه شوي وي او تاسو به پې پوه شوي هم وئ. نو زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر در سره سبسکرایب کړئ او زما د فیسبوک پاڼه ټایم ټو لرن دا هم در سره فالو او لایک کړئ. مننه. تھینک یو.